عام طور زموږ ته د خلکو نه د جنازې لمونځ زده یي نه د عیدګاه لمونځ زده یي. صحیح شو؟ د جنازې او د عیدګاه په لمانځه کې زموږ خلک ډېر کمزوري، بس نو شاوخوا ګوري چې څنګه به عیدګاه کومه، څه رقم به نیت کومه، څه رقم جنازه. انشاءالله جنازې هغې ورځ بیا درته وایم، د جنازې نیت هم در ښیم، نیت کې لمونځ دی، د عیدګاه لمونځ به در وښیم. اول دغه یو توری په غور سره واورئ، نیت نه دی، نیت لکه دا و چې ماپښین لمونځ وکړئ یا تا وکړئ چې نیت کوم د زړه د اخلاص 4 رکعته فرض په دې مولوي صاحب د ماپښین مخ مې د کعبې و طرف ته الله اکبر. نیت وایي د زړه ارادې ته، په زړه کې تا اراده وکړه زه مسجد لره 4 رکعته فرض د ماپښین کوم، دا خو تا په زړه کې دا خبره وسوه، صرف الله اکبر په زوره ویل، په ژبه باندې ویل، په خوله ویل، دا فرض دی، په زړه کې نسې ویلی. صحیح سلو؟ الله اکبر په خوله وایه، نور دا نیت په زړه کې دا خبره وکړه چې دا مولوي صاحب دی، دا د اختر ورځ ده، کوچنی اختر دی، 2 رکعته واجب دي، دغې ټیم دی په دې مولوي صاحب د کعبې و طرف ته الله اکبر. په خوله باندې مه وایه نیت کوم د زړه د اخلاص لمونځ کوم، دا خو خالي مړ در ښوولي دي. نیت دې ته ویل کېږي، نو ویانګې به پر هر موړ ضروري نه ده چې ته خامخا وایه، خالي دا خبرې په زړه کې راوګرځوه، الله اکبر ووایه، دا یې نیت څه وي. صحیح سلو؟ نو د اختر نیت به ته داسې کوې چې نیت کوم د زړه د اخلاصه 2 رکعته واجب د کوچني اختر په دې مولوي صاحب سي سره د 6 تکبیرو الله اکبر. موږ چې الله اکبر ووایي لاسونه پر نامه ونیول سو، سبحانک اللهم ویل کېږي چې سبحانک اللهم ویل سو، سبحانک اللهم بعد بیا مولوي صاحب وایي الله اکبر، لاسونه لاندې ویسي، بیا الله اکبر الله اکبر، درې الله اکبرونه پراسو دغه اوله سمسیه وه، لاسونه پر نامه ونیسه، بیا مولوي صاحب امام چې دی هغه قرت وایي، بیا رکوع وسوه، بیا سجده وسوه، بیا 2یم رکعت چې راپورته سوی بیا قرت ویل کېږي. د قرت څخه مابعد چې کله رکوع له راځي د رکوع څخه مخکې بیا 3 واره الله اکبر، لاسونه به غوږو له ویسي، بیا به یې لکې. په جنازه کې غوږو لره لاسونه نه وړل کېږي، په لمانځه کې غوږو لره لاسونه وړل کېږي، ګوتې وړل کېږي. نو دغه د 2یم رکعت د رکوع څخه مخکې 3 تکبیرونه چې دی ویل، 4م تکبیر بیا الله اکبر، بیا لاس مه پورته کوه، ولاړ سه رکوع لره. چې کله بیا مطلب امام سلام وګرځوي، بیا خطبه ویل کېږي، بیا خطبه چې د هغه واجب ده، که ته ورته ناست وې بیا یې اورېدنګه واجب ده. دا توری ختم شو. اوس په دې کې زه بل توری در ښیم. یو سړی چې دی هغه د عیدګاه لمونځ چې دی هغه ځینې ولاړی، د عیدګاه لمونځ ځینې ولاړی چې ولاړی دی اوس وایي چې یاره عیدګاه راسه وسوله، ناوخته سو، یا په کار اخته وم، یا ټیم نوره معلوم، اوس 15 کسان دي، 10 کسان دي، 20 کسان دي، یاره موږ خو د عیدګاه لمونځ ولاړی، په کم مسجد کې عیدګاه سوې ده یا په کوم عیدګاه کې عیدګاه سوې ده، هلته نه ورسې بل ځای یو بیټک پیدا کړه، مسجد پیدا کړه، هلته د عیدګاه لمونځ وکړي، پروا نه، یو مولوي صاحب پیدا کړه، ورته راسه موږ د عیدګاه لمونځ راکړه، مشکل نه دی. ها که یو سړی د سستۍ د وجې، د ملکۍ د وجې په خپل بیټه کې وایي زه خپل 15 کسان لرم، زه به د دې د عیدګاه لمونځ وکړم، دا مکروه دی، دا د اسلام لا غټه ورماتوي، هغه د مسلمانانو د ډیروالي چې کوم اظهار دی، د مسلمانانو چې کوم یو اثر دی، هغه ورختموي. که درڅه تیر سو د عیدګاه لمونځ 15 که 20 کسان یاست، بیا ورسې هلته بل لمونځ وکړئ، پروا نه لري، مشکل نه دی. په هغه کې مه کوه چې په کوم کې عیدګاه وسوله، په هغه کې مه کوه. صحیح سلو؟ اوس ته ګوره راغلی عیدګاه لمانځه لره، جومات ته رېدلی دی، چې جومات ته رېدلی دی، اوس خو نو هلته امام چې دی هغه چیش وکړلو، امام سبحانک اللهم ویل سوی د 3 تکبیرونه تیر سوي دي، اوس ته راغلی امام پر قرات باندې دی، الحمدلله شروع د سورت شروع دی، اوس په څه چم کوې چې راغلی اول خپل نیت یې وتړی، الله اکبر دی ووایي، ژر 3 واره تکبیر ووایه، الله اکبر الله اکبر الله اکبر، ځای ښه تېر سوی دی سبحانک اللهم بعد. یا اوس ته راغلی رکوع لره، چې دلته راغلی امام لاړی رکوع لره، اوس ته وایي یاره که زه تکبیرونه وایم نو زما سه رکوع تېرېږي، که چیرې دا ستا اطمینان و چې رکوع نه راسه تېرېږي، په هغه ولاړې باندې چیش وکړه، 3 واره تکبیر ووایه، الله اکبر الله اکبر الله اکبر. او که چیرې داسې ورته وایه یاره چې زه دا 3 تکبیرونه په ولاړې وایم، هلته امام د رکوع سره پورته کېږي، بیا به څه چم وکړې، بیا راولاړ سه چې الله اکبر دی وایي، نیت یې وتړی و، بس ولاړ سه رکوع لره، په رکوع کې سبحان ربي العظیم مه وایه، 3 واره الله اکبر ووایه، الله اکبر الله اکبر الله اکبر، لاسونه مه پورته کوه. د رکوع څخه مخکې که تا وایي لاسونه پورته کړه، پروا نه لري، په رکوع کې که تا وایي بیا لاسونه پورته کېدل نه غواړي. په خبرم سر خلاص؟ دا ځای مشکل ځای په اول رکعت کې سړی راسي، یاره تکبیرونه تیر سوي دي، اوس زه څه چم وکړم، الله اکبر دی ووایي،
صحیح سلو بیا الله اکبر سبحانك اللهم پرېږده پروا نه لري. او بیا که چیرې رالی په دویم رکعت کې رالی اوس یو سړی دویم رکعت لرالی چې دویم رکعت لرالی امام چې دی په دویم رکعت کې دی بیا خپل تکبیرونه ووایه. صحیح سلو الله اکبر اول خو د تکبیر تحریمه سو بیا درې تکبیر ووایه. بیا که چیرې داسې و چې ته اوس رالی په دویم رکعت کې په دویم رکوع کې د دویم رکعت په رکوع کې دی امام اوس په څه چنګ کې اوس ستاسو تکبیرونه ډېر تللي دي. صحیح چلو نیا چې دی وتړی الله اکبر الله اکبر الله اکبر دی وای بیا راسه بیا په رکوع کې هغه نور درې تکبیرونه چې دی هغه سره وای. صحیح چلو او که چیرې داسې و چې امام د رکوع څخه د دویم رکعت راپورته سوی ته اوس سره شامل شولې اوس په سجده کې یا په تحیات کې بس بیا شی موایا بیا چې امام سلام وګرځوي د سلام بعد خو بیا ته دوه رکعت کوي بیا راولار سه په اول رکعت کې د سبحانك اللهم بعد چې شوکا درې تکبیرونه وایا بیا دا رقم چې جې په دویم رکعت کې رکوع لر دغه سمخ کې بیا درې تکبیرونه وایا. خبره خلاص شو اسانه شوله په دې کې ما ګرانه خبره نه درته ویلې خو بس دا تورې تلش خشه زده کوي بیا به مشکل نه بیا به ګران نه بیا به سخت نه دا خبره ختمه شو. زما اخر سبق دی د روزي بس بالا بیا نه وایو.